د قصص الانبیاء علیهم السلام د پنځلسمې فتې دوهم مخ. موسی علیه السلام په خپل دعا کې وویل: الهي ته زموږ واکدار او اختیار درلودونکی یې، نو موږ ته زموږ د ګناهو بخښنه وکړه او پر موږ ورحمېږه، او ته تر ټولو بخښونکو غوره او بهتره یې. موسی علیه السلام نور هم په خپل دعا کې وویل: او ولیکه موږ ته په دغه دنیا کې ښه معیشت، توفیق د طاعت، او په آخرت کې جنت. بېشکه موږ تا ته توبه کوونکي راغلي یو، توبه مو کړې ده. الله جل جلاله موسی علیه السلام ته وفرمایل: زما عذاب هغه چاته ورکوم چې زما خوښه وي، او زما رحمت هر شي ته شامل رسېدلی دی. ورونو، بني اسرائیلو ته چې یهود ویل کېږي، دغه د یهود لفظ له دغه ځای اخیستل شوی دی چې موسی علیه السلام وویل: انا هدنا الیک، یعنی اهتدینا الیک. نو ځکه دوی د ځان دپاره د یهود لفظ اختیار کړي. نو الله جل جلاله رحم پر وکړي، ویې بخښل. دوی نور هم په غره کې مخ ته ولاړه. هلته پر غره داسې ګڼه اوریاض راکښته شوه چې دوی نه شی ویني او نه شی معلومیږي، مګر آواز اوري. موسی علیه السلام خپل رب عز وجل ته د بني اسرائیلو د هغه عمل عذر وایي چې د ګیلګي عبادت یې کړی و. دغه اویا نفره دغه خبرې اوري، خو څه نه ویني. کله چې الله جل جلاله د دوی عذر او توبه قبول کړه، دغه خبرې او مناجات پای ته ورسېدل. موسی علیه السلام د خپلو ملګرو سره بېرته رارهي شو. اوس دغه اویا نفره موسی علیه السلام ته وایي: تا وعده راسره کړې وه چې موږ به د الله جل جلاله سره ملاقات کوو، او اوس موږ هېڅ ونه لیده. الله جل جلاله په سورة البقره کې فرمایي: او یاد کړئ هغه وخت چې تاسې د موسی علیه السلام سره د ګیلګي د عبادت څخه د عذر ویلو دپاره وتلي واست. د الله جل جلاله خبرې مو واورېدې، او بیا تاسې وویل: یا موسی، موږ ستا په خبرو هیڅ باور نه کوو تر څو چې موږ په خپله په ښکاره الله سبحانه وتعالی ونه وینو. دا د بني اسرائیلو هغه ښه خلق وه. تاسې دوی او د دوی کافرو زړو ته وګورئ، وایي په اورېدلو غاړه نه باسو، بلکې موږ غواړو چې الله جل جلاله په ښکاره او مشاهده سره ووینو. موسی علیه السلام له دغې غوښتنې څخه دوی منع کړه، او ویل د الهي عذابه وبېرېږئ. او بیا یې هغه حال ورته بیان کړی چې په خپله موسی علیه السلام ته هغه وخت پېښ شو چې د الله جل جلاله د لیدلو غوښتنه یې وکړه. او بیا غره ته څه پېښه شوه، مګر دغه اویا نفره پر خپله خبره ټینګ دي او وایي: یا موږ غواړو چې بني اسرائیلو ته ورسو او ورته ووایو چې موسی علیه السلام په خپلو خبرو کې رښتیا ویونکی دی، او موږ الله جل جلاله ولیدی. لن نؤمن لك، یعنی ایمان نه راوړو، ستا خبرې نه منو او نه در سره ځو تر څو چې الله جل جلاله په ښکاره سره ونه وینو. الله جل جلاله دغه د دوی په وینا او غوښتنه په قهر او غضب شو، او پر دوی آسماني تندره ټکه رائله شوه، او اویا نفره ټول مړه شوه. الله جل جلاله فرمایي: فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون. نو تاسې آسماني تندرې ونیولاست، او تاسې هغه عذاب ته کتل چې پر تاسې نازل شو. نو تاسې ستاسې د ګناهو او ستاسې د هغه جرأت په سبب ووژلاست چې تاسې پر الله جل جلاله درلودی. موسی علیه السلام اریان پاتې شو. د ده په موجود امت کې هغه ښه خلق دغه اویا نفره وه، او هغه ټول مړه شوه. اوس موسی علیه السلام یوازې بني اسرائیلو ته ورسه. بني اسرائیل به پوښتنه ځینې کوي چې هغه زموږ نه فرق څه شوه، او دا جواب هم سخت دی چې دی ورته ووایي هغه ټول الله جل جلاله هلاک کړو. نو موسی علیه السلام خپل رب الله جل جلاله ته په دعا کوي، او دعا چې الهي بني اسرائیلو ته مې یوازې مور وله، یا رب
دا زما د قوم هغه ښه خلک و دعا او عجز کوي چې دلته بیا د بل ور دپاره الهي معجزه ښکاره شوه. الله جل جلاله فرمایي ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. او بیا موږ ستاسې تر مرګ وروسته د دې دپاره ژوندي کړلاست چې تاسې شکر کوونکي شئ. یعنې ما پس له هغه مرګه چې تاسې په تندره یا ټکه سره مړه سواست بیا د دې دپاره را ژوندي کړاست چې د الله جل جلاله د نعمتو شکر ادا کړي. نو د دغو اویا نفرو دغه مرګ د دوی د هغه بېځایه غوښتنې سزا وه او بیا الله جل جلاله را ژوندي کړل چې تر خپله عجله ورسېږي. دوی یو له بله سره ګوري چې را ژوندي کېږي. سبحان الله، بني اسرائیل پرله پسې معجزې ویني، مګر په دغو ټولو معجزو سره د یهودو ګمراه قوم ته عبرت نه حاصلېږي. دغه قوم په انتهایي خباثت او آخره درجه بدي کې وو. آیا بل داسې څوک به وي چې دونه معجزې دې وویني او بیا دې هم پر کفر پاتې وي؟ موږ باید په دغه قصه کې د خلقو انواع او اقسام وپېژنو. موږ باید هغه خلق وپېژنو چې زموږ سره معامله او گزاره ده. یهودو یا بني اسرائیلو د نبی الله موسی علیه السلام سره څه کول او څه یې وکړل، نو زموږ سره به څه وکړي؟ څوک به د دوی په دوستي او د دوی په وعدو باور کوي؟ حال دا چې دوی د خپل اولو العزم رسول موسی کلیم الله صلی الله علیه و وسلم سره دغسې کول. ای مسلمان ملته، ویښ او بیداره سه، د یهودو او نصاراو په خبرو او دوستیو مه خطاوځه، مه اعتماد پر کوه. فکر وکړه او پوه سه چې الله جل جلاله ولې په خپل کلام قرآن مجید کې د بني اسرائیلو قصه تر اویا ځایه زیاته ذکر کړې او راته بیانوي. دا د دې دپاره چې موږ دوی وپېژنو او موږ باید د دوی پر قسم نسو، بل دا چې د انبیا علیهم السلام سره د دوی دشمنۍ را معلومې سي، ځکه موږ هم د انبیا علیهم السلام او مرسلینو متابعت کوونکي یو، نو زموږ سره هم هغسې دشمني لري. موسی علیه السلام د هغو اویا نفرو سره بېرته بني اسرائیلو ته راغی او د بني اسرائیلو سره د شام او فلسطین پر لورې رهي سو تر څو چې د ایلیا ښار ته ورسېدل. د ایلیا ښار هغه ښار دی چې نن ورځ قدس ورته ویل کېږي او تر ډېره وخته د ایلیا په نامه سره یادېدی. کله چې موسی علیه السلام د بني اسرائیلو سره ایلیا ته ورسېدی، ایلیا د دغو منطقو مرکز او پایتخت او حکم یې د یوه داسې قوم په لاس کې و چې د ډېر قوت او جبروت خاوندان و. بدنونه یې ډېر غټ او قوي و او شمېر یې هم زیات و. د شام پر ډېرو منطقو دوی حاکم او مسلط و. نو کله چې موسی علیه السلام د بني اسرائیلو سره ایلیا ته راغلی، غواړي چې ایلیا د دې دپاره فتح کړي چې ټوله منطقه د دوی تر تسلط لاندې شي. خو د دوی په رارسېدلو سره د ایلیا خلقو هم د جنګ دپاره آمادګي ونیول، ځکه دوی پوهېدل چې 6 لکه نفره بني اسرائیل را رهیږي، نو یې پوره او کامله تیاري ونیول. قلاوې یې په خپلو ځانو پسې وتړلې او دننه په قلاو کې د جنګ دپاره تیار او آماده کښېنستل. دغه قوي او جابره خلق وبېرېدل، قلاوې یې بندې کړې او د جنګ دپاره تیار ناست دي. موسی علیه السلام پر بني اسرائیلو امر وکړي چې پر قدس په یوه وار او یو ځایي حمله وکړي. بني اسرائیلو دغه امر ونه مانه او ویل موږ داسې خلک یو چې جنګ مو نه دی زده، موږ د بزګرۍ او چوپانۍ خلک یو او هلته په مصر کې زموږ څخه د مریانو کار اخیستل کېدی. د مصر حاکمانو 430 کاله دوی د مریانو پر قسم استعمال کړي وو. نو بني اسرائیل وویل په دغه 430 کلو کې نه موږ جنګ کړی دی او نه مو جنګ زده دی، اوس څنګه کولای شو چې د دغه قوي قوم سره وجنګېږو؟ موسی علیه السلام وویل ما ستاسو څخه عهد او وعدې اخیستې دي، تاسې وعدې را سره کړي دي چې زما اطاعت به کوئ او دا هم په یقیني ډول سره ومنئ. که مو حمله وکړه کامیابي به ستاسې په نصیب وي، ایلیا فتح کوي او ټوله مقدسه مځکه ستاسې تر حکم لاندې کېږي. خو بني اسرائیلو د دغه حکم د منلو څخه انکار کاوه
الله جل جلاله په سورة المائده کې فرمایي موسی علیه السلام وویل زما قوم دغه پاک مځکې ته ننوځي هغه مځکې ته ننوځي چې الله جل جلاله په لوح محفوظ کې ستاسې دپاره لیکلې ده دغه مځکه ستاسې په برخه او نصیب کې ده فقط ور داخل سي فتح کیږي او د جهاد څخه پر شام مځي کنه نو وبګرځي تاسې تاوانیان که پر شا ولاړاست ډېر تاوان به وکړي بني اسرائیلو د موسی علیه السلام په جواب کې وویل بني اسرائیلو وویل یا موسی په دغه مځکه کې یو ډېر زورور قوم دی چې موږ د هغو د مقابلې طاقت نه لرو او موږ هیڅکله دغه مځکې ته نه ورننوځو تر څو دوی له دغه مځکې ونوځي که دوی له دغه ځایه بیا له جنګه ووتل بیا نو موږ ورننوځو الله جل جلاله فرمایي دوه نفرو بني اسرائیلو ته وویل چې دغه دوه نفره د هغو کسانو څخه وه چې د الله جل جلاله څخه بیریدل او الله جل جلاله پر دوی د الهي اوامرو په اطاعت سره انعام او احسان کړی دغه دوه نفره یوشع او کالب رضی الله تعالی عنهما نو دغه دوه نفرو بني اسرائیلو ته وویل د دغو جبارینو د ښار په دروازه بیله بیرې حمله کوونکي ورننوځي کله چې تاسې دروازې ته ورننوځي بېشکه تاسې به غالبه یاست کله چې تاسې په دروازه ورننوتلاست هغه قوم تښتي تاسې کامیابه کېږئ ستاسې څخه د هغو نه غوښتل کېږي چې د ښار په دروازه ورننوځئ دا ځکه چې د دغو دوو نفرو د الله جل جلاله پر وعده او الهي نصرت یقین او ویل خاص پر الله جل جلاله توکل وکړئ که تاسې مؤمنان او د هغه جل جلاله د رسول تصدیق کوونکي یاست د شپږو لکو نفرو څخه یوه هم د موسی او هارون علیهم السلام اطاعت ونه کړي حتی هغه اویا نفره چې مړه سوه او بیرته د الله جل جلاله په امر راژوندي سوه او د بني اسرائیلو د قوم صالحان او بزرگان هم دوی بلل کېده د هغو څخه هم یوه نفر اطاعت ونه کړي د بني اسرائیلو د ټوله قوم په یوه نفر کې خیر نشته الله جل جلاله فرمایي بني اسرائیل وویل یا موسی تر څو چې دغه د عمالقه قوم په دغه ښار کې موجود وي موږ هیڅکله نه ورننوځو نو ته او ستا رب ولاړ سئ جنګ ورسره وکړئ موږ دلته ستا د کامیابۍ په انتظار ناست یو سبحان الله تاسې د بني اسرائیلو بدۍ او بېادبۍ ته وګورئ د دوی سپین سترګې تر کومه حده ورسېدل د انبیا علیهم السلام سره باید په دغه ډول او دغسې بېادبي خبرې ونسي نن ورځ هم ځینې داسې خلک پیدا کېږي چې د انبیا علیهم السلام د مقام او درجې په مقابل کې په جرأت سره خبرې کوي کله چې د یوه نبي په باره کې خبرې کوي یا د یوه نبي حال بیانوي د ده بیان په داسې ډول سره وي لکه د یوه پاچا یا یوه رئیس په باره کې چې خبرې کوي حال دا چې انبیا علیهم السلام خاص مقام او ډېره لوړه درجه لري کله چې د انبیا علیهم السلام په اړه څه وایاست په ډېر احتیاط به داسې الفاظ استعمالوي چې په هغو الفاظو کې ډېر ادب او زیات احترام موجود وي لکه څرنګه چې د پاچاهانو او رئیسانو د پلرو او امیرانو سره په خبرو کې د ادب الفاظ استعمالوي خو د انبیا علیهم السلام په باره کې چې څه وایاست تر هغه به هم ډېر احتیاط کوئ مګر تاسې د بني اسرائیلو یا په بل عبارت د یهودو بېادبۍ ته متوجه یاست چې خپل نبي ته وایي فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون یعنی ته او ستا رب ولاړ سئ د دغه قومه سره جنګ وکړئ موږ دلته ستا د کامیابۍ په انتظار ناست یو اوس نو تاسې د یهودو دغه خبرې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د اصحاب کرامو د هغو خبرو سره قیاس کړئ چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته یې هغه وخت چې د بدر تر غزا د مخه د قریشو د لوی لښکر حال ورته راغلی څه وویل تاسو ته معلومه ده کله چې د مکې مکرمې قریش د ابو جهل په مشرۍ د مسلمانانو د جنګ دپاره بدر ته راووتل
په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خپل اصحاب کرامو سره چې هم یې شمیر لږ و او هم اسلحه نه ورسره مشوره وکړه او ویې فرمایل ای خلکو مشوره راکړئ. په دغه وخت کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او نورو اصحاب کرامو د شجاعت او شهامت په زړه پورې خبرې وکړې. پر دغه سربیره بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل ای خلکو مشوره راکړئ. دا وار د مقداد رضی الله تعالی عنه لوی او عظیم دریځ ښکاره شو. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری رحمه الله یې د طارق ابن شهاب رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه مې واورېدل چې ویلي د مقداد ابن الاسود څخه مې یو دریځ یو موقف ولیدی که چیرې زه د دغه دریځ خاوند سم دغه مې د ځان دپاره تر دې خوښ دی چې د ټولې دنیا خاوند سم. یعنې که دغه دریځ ما وي په ټوله دنیا یې نور کوم. هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته په داسې حال کې ورغلی چې هغه علیه الصلاة والسلام مشرکانو ته شرا کول. نو مقداد رضی الله تعالی عنه ورته وویل موږ داسې نه وایو لکه د موسی علیه السلام قوم چې ویل ته او ستا رب لاړ د دغه قوم سره جنګ وکړي، بلکې موږ ستا پر راسته او ستا پر چپه طرف ستا مخ او ستا تر شا جنګ کوو. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي رسول الله صلی الله علیه و وسلم مې ولیدي چې مخ یې روښانه سو او دغه د مقداد رضی الله تعالی عنه خبرې خوشحاله کړې. همدارنګه په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم رحمه الله یې د انس رضی الله تعالی عنه څخه د بدر د ورځې په حالاتو کې روایتوي وایي سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه ولاسو او ویل یا رسول الله په دغه مشوره غوښتلو سره دې موږ مقصد یو. زما دې قسم په هغه ذات وي چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی. که ته موږ امر کړې چې خپل اسان دریاب ته ور داخل کړي داخل به یې کړو، که مو امر کړې چې خپل اسان د برک الغماد پر طرف وځغلوي دا کار به وکړو. سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه وویل لکه ستا چې په دغه مشوره سره موږ انصار مقصد یو یا رسول الله، زما دې قسم په هغه ذات وي چې ته یې په حق سره رالېږلی یې. که ته موږ دغه دریاب ته ورولې او ته په ګډ سې موږ به ستا سره ورګډ سو او زموږ څخه به یو نفر هم پر شا نه سي. او زموږ دا ناخوښه نه ده چې موږ د سبا زموږ له دشمن سره مخامخ کړي. موږ په جنگ کې صبر کوونکي یو، د دشمن سره په مخامخ کېدلو کې صادق یو. شاید چې الله جل جلاله له موږ داسې کارونه د ښکارا کړي چې په هغه سره ستا سترګې یخیږي. موږ د الله جل جلاله په برکت رهي کړه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه په خبرو خوشاله شو. نو تاسو دغه فرق ولیدئ چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د اصحابو او د موسی علیه السلام د اصحابو په منځ کې موجود دی. ډیر زیات فرق او توپیر دی او دغه صداقت له برکته د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اصحاب کرامو په لږه موده کې د اسلام بیرغ پر شرق او غرب ورپاوه. خو د موسی علیه السلام ملګري 40 کاله د سینا په دشت او صحرا کې سرګردانه او لالهانه ګرځېدل. نو بني اسرائیل وویل موږ دلې ناست یو او تر هغو نه ورځو چې دغه قوم له دغه ځایه ونوځي. موسی علیه السلام له دوی نه امیده سو او خپل رب عز وجل ته دعا کوي او په دعا کې وویل زما رب زه مالک نه یم، اختیار نه لرم مګر د خپل ځان او خپل ورور. نو زموږ او د فاسقانو د قوم په منځ کې جلاوالی او لرېوالی راوله. زموږ په منځ کې فیصله وکړه. د موسی علیه السلام دغه دعا قبوله شوه او الله جل جلاله وفرمایل چې دغه مقدسه مځکه پر دوی 40 کاله حرامه ده. 40 کاله نشي ورننوتلی. 40 کاله به پر دشت او صحرا اریان او سرګردانه ګرځي. نو ته د فاسقانو پر قوم هغه چې امر نه مني مه خواشینی کېږه. پر بني اسرائیلو ډېر سخت حکم وسو. هیڅ قوم دونه زیاته موده په عذاب او ابتلا نه دي اخته سوي. 40 کاله بیت المقدس ته نشي داخلېدلی.
سره له دې چې هغه ځای د دوی دپاره نصیب او لیکل سوی دی مګر 40 کاله پر دوی حرام دي او پس د دغې مودې به ورداخل شي نو دغه 40 کاله به دوی چیرې وي الله جل جلاله فرمایي یتیهون فی الارض په مځکه کې به ورک وي او لار به نور معلومیږي اوس چې بني اسرائیل بیت المقدس ته نه ورننوځي نو موسی علیه السلام امر کړ چې بیرته در وګرځئ تاسو نه غواړئ چې بیت المقدس ته ننوځئ نو در وګرځئ دوی هم را وګرځېدل غواړي چې بل ښار یا بلې منطقې ته ولاړ شي مګر پر لارې ورک شول نه پوهېږي چې چیرې او پر کومه مځکه دي د دوی سره داسې خلک ورسره دي چې دغه منطقه ور معلومه ده هغه د لارې بلد خلک یې رهي کړي څو ورځې تګ وکړي تر ډېره ځایه ولاړ شي خو چې وګوري دلته پر هغه لار رهي وي چې دوی پر راغلي دي تر څو ورځو تګ کولو وروسته په هغه ځای کې وي کوم چې دوی هلته وه بیا په بله لار پسې ګرځي تګ کوي او تګ کوي خو په آخر کې بیرته پر هغه ځای وي چې دوی پر تېر سوي یا ځینې تللي وه 40 کاله یې دغه حال و چې لار نور معلومېده سرګردانه او لالهانه ګرځي په هر وار کې یو نفر وایي چې زه به لار در وښیم او پر لار به برابر کړم دی یې رهي کړي ګرځي ګرځي خو آخر بیرته پر هغه خپل ځای وي مقصد دا چې دوی 40 کاله پر یوه ځای سره راګرځېدل او د فلسطین په مځکه کې ورک اوس بني اسرائیل 6 لکه نفره دي او 40 کاله پر دشت او صحرا ورک دي نو ژوند یې څنګه او په څه شي سره کاوه څه شي یې خوړل او څه شي یې څښل د الله جل جلاله دا اراده نه وه چې بني اسرائیل هلاک کړي بلکې د دوی د عقاب او عذاب اراده یې وه نو یا په دغه موده کې چې دوی ورک دي د دوی د چښلو او نورو ضرورياتو دپاره هغه وخت اوبه پیدا کړې چې دوی ورک وه او تنده ورته پیښه شوه نو موسی علیه السلام ته ورغله او اوبه ځینې غواړي الله جل جلاله دغه د دوی د اوبو په باره کې په سورة الاعراف کې فرمایي او موږ موسی علیه السلام ته هغه وخت چې د ده څخه د ده قوم د هغه ورکې په حال کې اوبه وغوښتې داسې وحی نازلې کړې چې په لکاله سره دې ډبره ووهه کله چې موسی علیه السلام په خپله لکاله ډبره ووهل نو له هغې ډبرې څخه د بني اسرائیلو د قبیلې په شمېر د اوبو 12 چینې راوبهېدې او هره چینه جلا طرف ته بهیږي پرله پسې معجزې دي چې بني اسرائیل یې په خپلو سترګو ویني او هرې قبیلې د خپلو اوبو څښلو ځای وپېژندي څرنګه چې د یعقوب علیه السلام 12 زامن وه نو د هر زوی اولاده یې بیله یا ځان ته جلا قبیله وه چې ټولو ته اسباط ویل کېږي اسباط چې جمعه د سبط ده او سبط یعنی قبیله نو بني اسرائیل 12 قبیلې وه او هرې قبیلې ځان ته مشر درلودی چې هغه مشر ته نقیب ویل کېده نو اوس د دغې ډبرې څخه د اوبو 12 چینې رابهېږي چې هرې قبیلې د خپل ځان دپاره یوه چینه معلومه کړه چې دا د بني اسرائیلو د چښلو او نورو ضرورياتو اوبه سوې کله چې بني اسرائیل له دغه ځایه بارېدل د ډبرې څخه به د اوبو بهېدل بند سوه او دوی به دغه ډبره ورسره واخیستل بیا چې به یې هر ځای واړول ډبره به یې کښېښول او له ډبرې څخه به بیا د اوبو بهېدل شروع شول د دغې ورکې په وخت کې چې 40 کاله یې دوام وکړي د بني اسرائیلو د چښلو او نور ضرورت اوبه د دغې ډبرې څخه وې په دغه وخت کې چې بني اسرائیل په دشت او صحرا کې ورک دي معلومه خبره ده چې تګ او ګرځېدل یې هم پر دشتو او صحراو کې وو نو خود د لمر شدید حرارت د بني اسرائیلو د تکلیف او زحمت سبب ګرځېدی نو موسی علیه السلام ته له ګرمۍ شکایت وکړي موسی علیه السلام خپل رب عز وجل ته دعا وکړه الله جل جلاله د دې دپاره چې بني اسرائیل په سایه کې ژوند وکړي اوریځ مقرره کړه کله چې به دوی تګ کاوه د دوی پر سرو به اوریځ ورسره تله او کله چې به یې واړول هغه اوریځ به هم ودرېدل الله جل جلاله فرمایي وظللنا عليهم الغمام
او موږ پر دوی اورید سایه کړې وه. بیا هم په دغو 40 کلو کې چې بني اسرائیل په دشت او بیابان کې ورک وه، نه یې کاروبار کاوه او نه یې زراعت درلودی، نو دوی څه شي خوړل؟ الله جل جلاله فرمایي وانزلنا عليهم المن والسلوى، او راکشته کړي وه موږ پر دوی من، ترنجبین او سلوا، کرکان یا مړزان. تاسو ته معلومه ده چې د خوړلو وختونه 3 دي: سهار، غرمه او ماښام. نو په هر ورځ کې چې به د دوی د خوړلو وخت راغلی، سمدستي به مرغان ورته پیدا شوه چې دغو مرغانو ته په عربي کې سلوا او سمانی ویل کېږي، او موږ کرک یا مړد ورته وایو. نو بني اسرائیلو ته د خوړو پر وخت دغه مرغان ډېر زیات راتله، د خلقو په منځ به ورننوتل، نه د خلقو څخه بیرېده او نه ځینې تښتېده. نو هر چا به دغه مرغان نیول او حلالول، بیا به یې کبابول او خوړل. د کرک غوښه خو در معلومه ده چې څونه خوندوره او ګټوره ده. او د دوی د خوړلو دپاره یو بل شی هم و چې من ورته ویل کېږي، او د من په ترجمه کې اختلاف شته، خو مشهوره یې دا دی چې من بهیدونکي مواد دي چې د ځینو ونو څخه رابهیږي، لکه د ونې ژړا، او خوند یې داسې دی لکه عسل. څوک بیا وایي چې من سپین مواد و چې د ونو څخه راوتل لکه اوړه. نو بني اسرائیلو به له دغو موادو څخه ډوډۍ پخول. نو د بني اسرائیلو 40 کاله دغه حال چې په دشت او بیابان کې ورک او سرګردان و، خو اوبه، خواړه او د لمر د ګرمیو څخه یې ساتنه په دغه الهي مهربانیو سره وه چې درته بیان کړل سوه. ځینې مفسرین وایي د بني اسرائیلو دپاره دغه د ډبرې څخه اوبه، د اوریځې سایه او د خوړو دپاره من او سلوا د هغه وخت څخه شروع شوه چې بني اسرائیل تر دریاب راتېر شوه او د سینا په صحرا کې وه. په دغه 40 کاله کې چې بني اسرائیل په دشت او بیابان کې ورک وه، څو مهمې واقعې پېښې شوي دي چې د هغو د جملې څخه یوه هم د بقره یعنې د غوا قصه او واقعه ده، چې هغه واقعه داسې وه: یوه ورځ بني اسرائیل د خپل عادت سره سم له خوبه راویښ شوه. ناڅاپه یې ولیده چې د دوی د مشرانو څخه یو مشر وژل شوی دی، او دوی ته دا هم نه وه معلومه چې چا وژلی دی. د وژونکي د معلومولو دپاره یې تپوسونه او تحقیقات شروع کړل، خو وژونکی نسو معلوم. نو خپل رسول موسی علیه السلام ته ورغله او ویل: یا موسی، خبر مو کړه چې دغه سړی چا وژلی دی؟ موسی علیه السلام وویل: زه بیله الهي وحی په څه نه خبرېږم، زه هم تاسې غوندې یم، مګر دا چې وحی راته راسي. نو بني اسرائیل وویل: ته خپل رب عز وجل ته زموږ دپاره دعا وکړه چې د دغه سړي په وژونکي مو خبر کړي. خبره لویه او درنه ده. د بني اسرائیلو د مشرانو او مخورو څخه یو سړی وژل شوی دی. نو موسی علیه السلام هم په دعا کولو شروع وکړ. الله جل جلاله ته دعا کوي چې دغه سړي وژونکی وروشي. موسی علیه السلام ته د قاتل د پیژندنې دپاره وحی نازلې شوې. نو یې خپل قوم د الله جل جلاله په اوامرو خبر کړی، ویل: تاسې غواړئ چې دغه سړي وژونکی وپیژنئ؟ قوم ویل: هو. الله جل جلاله په دغه باره کې په سورة البقره کې فرمایي: او کله چې موسی علیه السلام خپل قوم ته وویل: الله جل جلاله تاسې امر کوي چې د وژونکي د پیژندلو دپاره یوه غوا حلاله کړئ. بني اسرائیلو د تکبر پر قسم وویل: ته په موږ ملنډې وهې، موږ سپک استعمالوې، موږ وایو دغه نفر چا وژلی دی، ته وایې غوا حلاله کړئ. ته نبی الله یې او په موږ پسخند وهې. د غوا په حلالولو قاتل څنګه معلومیږي؟ موسی علیه السلام وویل: په الله جل جلاله سره پناه غواړم چې زه دې د ناپوهانو مسخره کوونکو څخه سم. یعنی مسخره کول د ناپوهانو او جاهلانو کار دی، هغه هم بیا په شرعي احکامو کې، او بیا د نبي څخه. دا ډېره لرې خبره ده. بني اسرائیل پوه شوه چې خبره رښتیا ده، او موسی علیه السلام خپله خبره په ټینګه سره بیانوي، مګر دوی نه غوښتل چې دغه کار وکړي. نو موسی علیه السلام ته وویل: ته زموږ لپاره له خپله ربه څخه وغواړه چې موږ ته د دغې غوا
کومه چې موږ یې حلالوو حالات بیان کړي. دغه غوا زړه ده، ځوانه ده او داسې نورې علامې راته بیان کړي. الله جل جلاله فرمایي بني اسرائیل وویل د خپل رب عز وجل څخه زموږ دپاره دعا وکړه، وغواړه چې موږ ته هغه غوا را معلومه کړي چې څنګه او څه ډول غوا ده. اصلا امر د غوا په حلالولو سره راغلی و. هره غوا چې دوی حلاله کړې وای د دوی مقصد په حاصلېدی او خبره پای ته رسېدل، مګر اسرائیل په خپله د هغه خپل عناد او تعنت په سبب پر خپلو ځانو شرطونه ایږدي او خبره درنوي. نو موسی علیه السلام ورته وویل الله جل جلاله فرمایي هغه یوه غوا ده چې نه ډېره زړه ده او نه ډېره وړه ده، د دغه زوړوالي او وړوکوالي په منځ کې میانه حاله ده. نو وکړئ هغه کار چې تاسې په عمل کړه سوي یاست. مسأله بیا هم اسانه ده، فقط یوه میانه غوا حلاله کړئ، کار پای ته رسېږي. مګر بني اسرائیلو بیا هم غوا نه کړه حلاله او نورې علامې غواړي. نو یې وویل بني اسرائیلو وویل د خپل رب عز وجل څخه زموږ دپاره دعا وکړه، وغواړه چې موږ ته یې را معلومه کړي چې د هغې غوا رنګ څنګه دی، موږ ته یې رنګ راوښیي. موسی علیه السلام دعا وکړه او بیا د غوا د رنګ په اړه وحی نازلې سوې. الله جل جلاله فرمایي قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. موسی علیه السلام وویل الله جل جلاله فرمایي هغه غوا ژړه غوا ده چې رنګ یې تک ژړ وي، د لیدونکو زړونه خوشحالوي. ژړه ښایسته غوا ده. بني اسرائیلو په خپلو غواو کې وکتل ډېرې ژړې غواوې ورسره دي او ښایسته هم دي، بیا یې هم نه حلالوي. یوازې دا نه چې یهود سرتنبه خلق دي بلکې د ضد او عناد خلق دي. نو بیا موسی علیه السلام ته ورغله او ورته وایي بني اسرائیلو وویل د خپل رب عز وجل څخه زموږ دپاره وغواړه چې موږ ته د هغې غوا نور اوصاف را معلوم کړي چې څنګه او څه ډول غوا ده. بېشکه دغه غوا پر موږ پوشیده او مشتبه ده. په دغه ذکر سوو صفاتو ډېرې غواوې موجودې دي چې هم ژړې او هم ښایسته دي، په عمر هم ټولې میانه دي. موږ نه پوهیږو چې کومه یوه اختیار کړو، او بېشکه که الله جل جلاله اراده وکړي موږ خامخا د هغې غوا چې موږ یې په حلالولو امر کړل سوي یو پیدا کوونکي یو. په حدیث شریف کې راغلی دي که بني اسرائیلو انشاء الله نه وای ویلي نو هیڅکله به یې دغه غوا نه وای پیدا کړې. څرنګه چې بني اسرائیلو د دغې غوا چې دوی یې په حلالولو امر کړل سوي وه نورې زیاتې علامې غوښتې، نو الله جل جلاله نوره هم پر سخته کړه. ورونو په دغه موضوع کې زموږ دپاره درس او عبرت دی چې انسان باید د الله جل جلاله په دین کې تکلیف او شدت ونه کړي. دین آسانه دی، ته باید پر خلقو شدت او تنګي را نه ولې، په رفق او نرمي سره معامله کوي. هو د دین احکام عملي کوي مګر په نرمي او آساني سره. په دین کې شدت او تطرف مه کوئ. اوس چې بني اسرائیل شدت او زیات شرطونه غواړي، الله جل جلاله هم مسأله پر سخته او درنه کړه. تاسو متوجه شئ چې په دې وار کې الله جل جلاله څونه نور شرطونه پر زیات کړه چې په دغو شرطو په ټولو بني اسرائیلو کې فقط یوه غوا پیدا شوه. الله جل جلاله فرمایي چې موسی علیه السلام بني اسرائیلو ته وویل، موسی علیه السلام وویل الله جل جلاله فرمایي دا یوه غوا ده چې په کار کولو سره نه ده په تکلیف سوې، د مځکې په یوې کولو د مځکې په کرلو کې نه استعمالیږي او نه د کښت په اوبولو کې کار ځینې اخیستل کېږي. د ټولو عیبو څخه سالمه ده. د دې په رنګ کې بې له خپله رنګه بل رنګ نشته. هو غواوې که څه هم ژړې وي خو یو تور یا سپین داغ لري، مګر دغه غوا چې تاسې یې باید حلاله کړئ خالص ژړه غوا ده، بل هیڅ رنګ او علامه پکښې نشته. اوس نو بني اسرائیل په داسې غوا پسې ګرځي چې دغه صفتونه ولري، خو دغسې غوا نه پیدا کېږي.
فقط یوه غوا د یوه یتیم هلک سره چې پر دغو ټولو شرطو برابره وه موجوده وه. یو یتیم هلک دغسې غوا لري، خو د مخه تر دې چې بني اسرائیل د دغې غوا د رانیولو دپاره دغه هلک ته ورسي، یو نفر ډېر ژر د غوا خاوند ته ورغلی او ورته ویې ویل که بني اسرائیلو غوښته چې ستا څخه دغه غوا رانیسي ډېر زیات قیمت ورته ووایه، په والله هر قیمت چې ته وغواړې دوی یې درکوي، ځکه دغه وژل سوی سړی یوازې دا نه چې د بني اسرائیلو د مشرانو څخه و بلکې ډېر زیات غني او مالداره هم و. د وژل سوي سړي وارثان د غوا د رانیولو دپاره د غوا خاوند ته ورغله او ویل موږ غواړو چې دغه غوا درڅخه رانیسو. د غوا خاوند وویل هو غوا خرڅوم، مګر قیمت یې د دې د وزن سره برابر سره زر غواړو، یا به غوا د سرو زرو سره تلی یا به یې پوست په سرو زرو راډکوي. قوم ورته وایي دا ته څه وایې؟ هلک ویل زما د غوا قیمت دغه ده، نور نو ستاسې خوښه ده. خلق موسی علیه السلام ته ورغله چې غوا مو پیدا کړه خو په ډېر ګران قیمت یې راکوي، اوس بله غوا راته ووایه. موسی علیه السلام وویل دا د الله جل جلاله امر دی، تاسې په ډېرو پوښتنو دغه د غوا حلالول پر ځان سختول الله جل جلاله هم در باندې سخته کړه. د دغه غني او وژل سوي سړي کورنۍ غواړي چې باید خامخا قاتل یا وژونکي وپېژني، نو مجبوره سوه د غوا قیمت یې هلک ته ورکړي او غوا یې رانیوله. دا د الله جل جلاله اراده وه چې دغه یتیم هلک غني او مالداره کړي او په عین وخت کې دغه نورو بني اسرائیلو ته عقاب هم ورکړي، نو دوی دغه ګران قیمت ورکړي او غوا یې حلاله کړي. خو د غوا په حلالولو سره قاتل نسو معلوم. نو موسی علیه السلام ته ورغله چې تا ویل الله جل جلاله مو امر کوي چې غوا حلاله کړي، موږ غوا حلاله کړه او قاتل مو نه وپېژندی. موسی علیه السلام وویل د غوا څخه یوه حصه یوه ټوټه غوښې پرې کړئ او دغه مړي په ووهئ. دوی هم د غوا یوه ټوټه غوښې واخیستې او مړي یې په وواهه. مړي د دوی په حضور راپورته سو. الله جل جلاله فرمایي او یاد کړئ هغه وخت کله چې ستاسې پلرو یو سړی ووژي، نو تاسې په شخړه کې سواست، ستاسې څخه هر یوه له ځانه دفاع کول، له ځانه یې تهمت لرې کاوه او پر نورو یې ورغورځاوه، او الله جل جلاله د هغه شي ښکاره کوونکی دی چې تاسې پټاوه. فقلنا اضربوه ببعضها، نو موږ وویل چې دغه مړی د دغو غوښو په یوه حصه سره ووهئ. کله چې یې مړی د هغې حلالې سوي غوا په غوښه وواهه، هغه ژوندی سو او راپورته سو. په حاضرو خلقو کې یې یوه ته اشاره وکړه او ویل دغه هغه څوک دی چې زه یې ووژلم. پاکي دې هغه ذات لروي چې مړي راژوندي کوي. هغه وژونکی د وژل سوي سړي د ورور زوی و او د خپل اکا د مال او میراث په طمع یې هغه ووژي. نو کله چې دغه غوا حلاله سوه او د هغې په غوښو سره دغه وژل سوی انسان ووهل سو، هغه سړی د بني اسرائیلو په وړاندې راژوندی سو او خپل قاتل یې وشوی او بیا بیرته مړ سو. الله جل جلاله فرمایي كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. همدارنګه الله جل جلاله د قیامت په ورځ مړي ژوندي کوي او تاسو ته د دې دپاره د خپل قدرت علامې درښیي چې تاسو فکر او غور وکړئ وپوهیږئ. آیا د دغې معجزې تر لیدلو وروسته د بني اسرائیلو زړونه نرم سوه؟ نه، هېڅکله نه. بني اسرائیل او یهود هغه قوم دی چې یوازې د مصر معجزې نه بلکې له مصر څخه تر راوتلو وروسته نورې معجزې په خپلو سترګو ویني. د الله جل جلاله له طرفه من او سلوا ورکول کېږي، اوبه له هغې ډبرې ورته راوځي چې دوی یې له خپلو ځانو سره یوې او بلې خواته وړي. د دوی د سایې لپاره اوریاد ورسره رهي وي او اوس د دوی په حضور مړی ژوندی سو. نو د بني اسرائیلو یا یهودو هغو زړو ته چې تر ډبرې هم سخت وه هېڅ لار نه کېږي او د دوی ډبرین زړونه د نرمېدلو امکان نه لري. د دغو 40 کلو په موده کې
چې بني اسرائیل په دشت او بیابان کې ورک دي د موسی او خضر علیهم السلام په منځ کې یوه بله لویه قصه هم پیښه شوه چې د هغې قصې تفصیل په داسې ډول سره دی. یوه ورځ موسی علیه السلام بني اسرائیلو ته ډېر مؤثر او له عبرته ډک نصیحت وکړي. ښه خطبه او تقریر یې وفرمایه. تر نصیحت کولو وروسته یوه بني اسرائیلي داسې پوښتنه ځینې وکړه چې آیا د مځکې پر مخ به تر تا بل عالم وي؟ یا یې وویل د مځکې پر مخ تر ټولو خلکو څوک عالم دی؟ ده علیه السلام د دغې خبرې جواب الله جل جلاله ته محول نه کړي چې ویل یې وای الله جل جلاله خبر دی، بلکې موسی علیه السلام وویل زه تر ټولو خلکو عالم یم. دغه خبره د الله جل جلاله په دربار کې ناخوښه واقع شوه. که څه هم د موسی علیه السلام په فکر دغه جواب صحیح او پر ځای و. د علیه السلام داسې فکر کاوه چې دی علیه السلام یوازې دا نه چې د الله جل جلاله له طرفه رسول دی، بلکې د اولو العزم رسولانو څخه دی. محترم ورونو، څرنګه چې فتنه پای ته ورسېده، نو زموږ د موسی علیه السلام او خضر علیه السلام پاته قصه به په راتلونکې 14مه فتنه کې واورئ ان شاء الله تعالی. وما توفیقي الا بالله عليه توکلت واليه انيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين.